بسم الله الرحمن الرحيم. إثبات فعل ماضي معروف رما رمیا رمو رمت. په تیر درس کې د ناقصي یائی څخه د باب ضربا یضربو صرف صغیر او د بعضی صیغو تعلیلات ذکر شول. اوس د دې ځینه علامه صاحب د همدې باب چې رما یرمی باب دی د ضربه یضربونه د دې باب صرف کبیرونه ذکر کوي. نو علامه صاحب فرمایي اثبات فعل ماضی معروف. مقصد د علامه صاحب د دې عبارت نه واخله تر روان نفی تاکید بلند در فعل مستقبل معروف پورې اته خبرې بیانول دي، اته خبرې ذکر کول دي. اول نمبر خبره د دې رما یرمی د باب څخه به فعل ماضي معلوم گردان درته ذکر کی. دوهم نمبر خبره د دې ماضي معلوم د صيغو تعلیلات به درته ذکر کی. دریم نمبر خبره د دې رما یرمی د باب څخه به درته د فعل ماضي مجهول گردان ذکر کی. څلورم نمبر خبره د دې ماضي مجهول د جمع مذکر غائب صيغه چې رموده د هغې تعلیل به ذکر کی درته. پنځم نمبر خبره د دې رما یرمی د باب څخه به درته د فعل مضارع معلوم گردان ذکر کی. شپږم نمبر خبره د دې مضارع معلوم د صيغو تعلیلات به درته ذکر کی. اوم نمبر خبره د دې رما یرمی د باب څخه به درته د فعل مضارع مجهول گردان ذکر کی. اتم نمبر خبره د دې مضارع مجهول د صيغو تعلیلات به درته ذکر کی. نو نننی سبق په دې اته خبرو باندې مشتمل دی. اول نمبر خبره څه ذکر کیږي نن سبق کې؟ اول نمبر خبره دا ده چې د دې رما یرمی د باب څخه به درته د فعل ماضي معلوم گردان ذکر کی. نو دا اول نمبر خبره علامه صاحب په دې عبارت سره ذکر کوي اثبات فعل ماضي معروف. د فعل ماضي معلوم مثبت گردان رما رمیا رمو رمت رمتا رمینا رمیتا رمیتما رمیتم رمیتی رمیتنا رمیتو رمینا در رما ورمو ورمت ورمتا. دوهم نمبر خبره څه وه؟ دوهم نمبر خبره دا وه چې د دې ماضي معلوم د صيغو تعلیلات به ذکر کی. نو دا دوهم نمبر خبره علامه صاحب په دې عبارت سره ذکر کوي در رما ورمو ورمت ورمتا. علامه صاحب فرمایي د دې ماضي معلوم په څلور صيغو کې قال باع قانون لګېدلی دی. په څو صيغو کې؟ څلور. دا څلور صيغو څخه اول صيغه د رما ده، دوهم د رمو، دریم د رمت، څلورم د رمتا. په دې څلور صيغو د ماضي کې اول د قال باع قانون لګېدلی. دا څلور صيغې په اصل کې رما په اصل کې رمیا وه یا متحرک و ما قبل مفتوح د قال باع قانون د وجې نه یا بدله په الف سره شوله. او رمو صيغه دا په اصل کې رمیو یا متحرک و ما قبل مفتوح نو د قال باع قانون د وجې نه دغه یا بدله په الف سره شوله. بیا دغه الف چې دی د اجتماع ساکنین د وجې نه حذف شو، ځکه د دې الف هم ساکن دی وروسته واو هم ساکن دی. نو د الف د واو سره اجتماع ساکنین راغی، الف حذف شو. رمت دا په اصل کې رمیتو یا متحرک و ما قبل مفتوح و قال باع قانون پکې ولګېده نو یا بدله په الف سره شوله. بیا دغه الف چې دی د اجتماع ساکنین راغی د تا سره د تانیث سره. نو دغه
اجتماع ساکنین د وجې نه الف حذف کړی شو نو رمت شو. رمتا د اصل کې رمایتا و، نو دلته هم قالبا قانون ولګېده، یا متحرک ما قبل مفتوح یا بدله په الف سره شوله د قالبا قانون د وجې نه. بیا دغه الف چې دی د اجتماع ساکنین د وجې نه حذف شو. د الف اجتماع ساکنین راغی د تای تانیث سره، نو الف چې دی هغه حذف کړلی شو. اگر که دلته رمتا کې اوس فتحه راغلی ده، خو مونږه مخکې ویلي چې دا فتحه عارضي ده، دا اصلي نه ده. دا فتحه څه شی ده؟ عارضي ده. او باقي کومې صیغې چې دي د ماضي معلوم دا په خپل اصل باندې صرف په دې څلور صیغو کې چې دی قوانین لګیږي. په رما کې یو قانون لګېدلی چې قالبا دی، او په باقي درې صیغو کې دوه قانونونه، یو د قالبا قانون لګېدلی، دوهم قانون د اجتماع ساکنین په رما او رمت او رمتا په دې درې صیغو کې. ګورئ دې دوهم نمبر خبرې ته. دوهم نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي د رما په رما صیغه کې ورما او رما او ورمت او په رمت او ورمتا او په رمتا صیغه کې یا به قاعده هفتم یا دوم قانون د وجې نه الف شو، دا بدل په الف سره یا بدل په الف سره شوله. در غیر رما د رما نه علاوه په باقي صیغو کې به التقای ساکنین بتای تانیث، د تای تانیث سره د التقای ساکنین راتللو د وجې نه دغه الف چې دی حذف ګرځېده، حذف شو. خو په دوه صیغو کې د تای تانیث سره د الف التقای ساکنین راځي چې یو رمت ده، دوهم رمتا، او په رمو کې چې د التقای ساکنین د الف د واو سره راځي. پوه شوئ؟ دیگر هم صیغ باقي ټولې صیغې بر اصل آن په خپل اصل باندې دي، په هغو کې څه تغییر او تبدیل نه دی شوی. صرف په دې څلور صیغو کې قوانین لګېدلي دي. اثبات فعل ماضي موجود. دریم نمبر خبره څه وه په نن سبق کې؟ دریم نمبر خبره دا وه چې د دې رما یرمي د باب څخه به درته د فعل ماضي مجهول ګردان ذکر کړي. نو دا دریم نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي په دې عبارت سره اثبات فعل ماضي مجهول ګردان د فعل ماضي مجهول مثبت رومیه رومیه رومو رومیت تا آخر تر آخره پورې ګردان اسانه ده، مشکل نه دی. رومیه رومیه رومو رومیت رومیتا رومینه رومیته رومیتما رومیتم رومیتی رومیتما رومیتن رومیت رومینه. در جمیع این سیاق در غیر رومو کې بقاعده. څلورم نمبر خبره سوا څلورم نمبر خبره به ماری دا درته ذکر کی چې د ماضي مجهول چې کومه رومو صیغه ده چې د جمع مذکر غایب صیغه ده، د دې صیغې تعلیل به درته ذکر کی. څلورم نمبر خبره څه وه چې د ماضي مجهول د جمع مذکر غایب صیغه چې رومو ده د دې تعلیل. نو دا څلورم نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي. نو فرمایي در جمیع این سیاق در غیر رومو کې بقاعده د هم حرکت تیاب ما قبل رفتا. علامه صاحب فرمایي د دې ماضي مجهول په صرف رومو صیغه کې چې د تعلیل کیږي، د دې رومو نه چې علاوه کمی باقي صیغې دي په هغو کې چې د څه تعلیل نه دی شوی او نه کیږي. د ماضي مجهول صرف په کومې صیغه کې تعلیل کیږي؟ په رومو کې، په جمع مذکر غایب صیغه کې. او باقي کومې صیغې د ماضي مجهول چې دي په هغو کې هیڅ تعلیل او تغییر نه دی شوی، هیڅ یو قانون پکې نه دی لګېدلی. دا رومو صیغه د اصل کې رومیو، اصل کې څنګه دی؟ رومیو. په دې کې د یدعو یرمی قانون یعنی د لسم نمبر قانون څلورم جز لګېدلی دی. یا متحرکه وروسته د کسرې نه واقع شوله، د دې یا نه وروسته بل ساکن واو راغلی و، نو د دې یدعو یرمی د دې لسم نمبر قانون د څلورم جز د وجې نه د یا نه چې مخکې کم حرکت و هغه وغورځولی شو، د یا حرکت چې زمه ده هغه ماقبل ته نقل کړی شوله چې میم دی، چې ماقبل میم ته نقل کړی شوله. بیا دې ته چې دی د رومیو صیغې ته قانون د میعاد متوجه شو، ځکه یا ساکنه وروسته د ضمې نه واقع شوله، نو د میعاد قانون د وجې نه دغه یا بدله په واو سره شوله. اوس دوه ساکن واوونه جمع شول، اجتماع ساکنین راغی په منځ د دواړو واوونو کې
چې اجتماع ساکنین راغی نو یو واو حذف کړی شو. چې یو واو حذف کړی شو نو د رومیو نه څه جوړ شو؟ رومو. په تعلیل پوه شئ. رومو اصل کې څنګه دی؟ رومی یو. په دې کې چې دی د یدعو یرمی قانون د 10 نمبر قانون 4م جز لګېدلی. د 4م جز د وجې نه د یا نه ماقبل چې کوم حرکت و اول هغه وغورځولی شو، بیا د یا حرکت ماقبل ته نقل کړی شو، بیا د میعاد القانون د وجې نه دغه یا ساکنه بدله په چا سره شوله؟ په واو سره شوله. بیا د اجتماع ساکنین د وجې نه یو واو وغورځېده نو څه ترې جوړ شو؟ رومو. او باقي کومې صیغې چې د ماضي مجهول دي هغه په خپل اصل باندې دي، په هغې کې هېڅ یو تعلیل او قانون نه دی لګېدلی. ګوره نو دا خبر علامه صاحب دا ذکر کوي در جمیع سیاغ د دې ماضي مجهول په ټولو صیغو کې در غیر رومو علاوه د صیغې د رومو نه کې بقاعده ده هم چې د 10 نمبر قانون د وجې نه په دې رومو صیغه کې حرکت یا حرکت د یا به ما قبل رفته ما قبل ته لاړه ما قبل ته نقل کړی شو، یا حذف شده یا حذف شوله. هیڅ یک تعلیل نه شده، بل هیڅ یو تعلیل نه دی شوی. اثبات فعل مضارع معروف یرمی یرمیان یرمون ترمی. 5 نمبر خبره څه وه؟ 5 نمبر خبره به ماري علامه صاحب دا درته ذکر کي چې د دې باب رما یرمی څخه به درته د فعل مضارع معلوم مثبت گردان ذکر کی. نو دا 5 نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي په دې عبارت سره اثبات فعل مضارع معروف د فعل مضارع معلوم مثبت گردان یرمی یرمیان یرمون ترمی ترمیان یرمین ترمون ترمین ترمین ارمین ارمی در یرمی و ترمی و ارمی و نرمی. 6 نمبر خبره څه وه؟ 6 نمبر خبره په نن سبق کې دا ذکر کېدله چې د فعل مضارع معلوم د صيغو تعلیلات به درته ذکر کړي. نو دا 6 نمبر خبره چې د فعل مضارع معلوم د صيغو تعلیلات ذکر کول دي. علامه صاحب په دې عبارت سره ذکر کوي چې در یرمی و ترمی و ارمی و نرمی یا بقاعده د هم ساکن شده. علامه صاحب فرمایي د فعل مضارع معلوم چې کومې د مفردی لفظي صيغې دي، صيغې د مفردی لفظي چې یرمی ترمی ترمی ارمی نرمی دا 5 صيغې دي. په دې 5 واړو صيغو کې د ید یرمی قانون د 10 نمبر قانون اولنی جز لګېدلی دی. څوم جز لګېدلی؟ اولنی. دا 5 واړه صيغې اصل کې یرمیو ترمیو ارمیو نرمیو یا پلام کلمې د یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو کې واقع شوله وروسته د کسرې نه. نو د دې ید یرمی د 10 نمبر قانون د اولني جز د وجې نه دغه یا ساکن کړلی شوله. چې یا ساکن کړلی شوله نو یرمی ترمی ارمی نرمی شو. پوه شوئ؟ او په یرمون او ترمونه چې یرمونه دا صيغه د جمع مذکر غایب ده او ترمونه دا صيغه د جمع مذکر حاضر ده. په دې دواړو صيغو کې هم همدقه 10 نمبر قانون لګېدلی، خو په دو کې د 10 نمبر قانون 4م جز لګېدلی دی. څوم جز؟ 4م. یرمونه صيغه د اصل کې یرمی یونه وه او ترمونه دا هم په اصل کې ترمی یونه وه. نو یا متحرکه وروسته د کسرې نه واقع شوله، د دې نه وروسته د دې یا نه وروسته بل واو ساکن و. نو د دې ید یرمی د 10 نمبر قانون د وجې نه د یا نه مخکې چې کوم حرکت و هغه حذف کړی شو وغورځولی شو. د یا حرکت په دې دواړو صيغو کې ما قبل ته نقل کړی شو. چې ما قبل ته نقل کړی شو نو بیا دغه یا چې دی د میعاد قانون د وجې نه په واو سره بدله کړی شوله په دواړو صيغو کې. بیا د یو واو چې دی د اجتماع ساکنین د وجې نه حذف کړلی شو نو یرمونه او ترمونه جوړ شو. تعلیل پوه شئ؟ په یرمونه ترمونه کې څوم نمبر قانون لګېدلی؟ 9 نمبر قانون لګېدلی. بیا د 10 نمبر قانون 4م جز پکې لګېدلی. یرمونه ترمونه اصل کې یرمیونه او ترمیونه و. پوه شو؟ او د واحد مؤنث حاضر صيغه ترمینه چې ده دا په اصل کې ترمیینه دی. په دې کې هم همدقه 10 نمبر قانون لګېدلی، خو په دې واحد مؤنث حاضر صيغه کې چې ترمیینه دی په اصل کې په دې کې د دې 10 نمبر قانون 2م جز لګېدلی دی. څوم جز لګېدی؟ 2م جز. د 2م جز د وجې نه
یاګانې دوه دي که نه، دوه یاګانې جمع شولې نو د اولنۍ یا حرکت حذف کړلی شو. اولنۍ یا حرکت څه شو؟ حذف کړلی شو د دې قانون د وجې نه، د ید و یرمي قانون د وجې نه چې د اولنۍ یا حرکت حذف کړلی شو. بیا اجتماع ساکنین راغی، چې اجتماع ساکنین راغی نو یوه یا پکې حذف کړلی شو، چې یوه یا حذف کړلی شو نو څه جوړ شو؟ ترمینه. په تعلیل پوه شوئ چې ترمینه واحد مؤنث حاضر صیغه دا په اصل کې څنګه ده؟ ترمینه ده. په دې کې هم ید و یرمي قانون لګېدلی، خو په دې کې د ید و یرمي قانون دوهم جز لګېدلی. د دوهم جز د وجې نه د اول یا حرکت حذف کړلی شو او بیا اجتماع ساکنین د وجې نه یوه یا حذف کړلی شو، نو څه جوړ شو؟ ترمینه. خو د دې واحد مؤنث حاضر صیغه کې چې کله تعلیل وکړلی شي، د تعلیل نه وروسته د دې واحد مؤنث حاضر صیغې شکل او صورت په شان د جمع مؤنث حاضر جوړیږي، چې د هغې شکل هم ترمینه دی او دارنګې چې واحد مؤنث حاضر صیغه کې تعلیل وکړلی شي، د تعلیل نه وروسته د دې شکل هم ترمینه جوړیږي. نو د واحد مؤنث حاضر او د جمع مؤنث حاضر شکل او صورت یو شان جوړیږي، لیکن د دې دواړو صیغو کې د اصل په اعتبار سره څه دی؟ فرق دی. د واحد مؤنث حاضر صیغه ترمینه دا په اصل کې ترمینه دی او د جمع مؤنث حاضر چې کومه صیغه ده ترمینه دا په خپل اصل باندې دی. ګورئ دې شپږم نمبر خبرې ته نو علامه صاحب ذکر کوي در یرمی و ترمی، په یرمی ترمی و ارمی او په ارمی و نرمی او په نرمی. په دې صیغو کې یا به قاعده ده هم یا د رسم قانون د وجې نه ساکن شوله، خو درته ومې ویلې چې څوم جز و اول جز. و در یرمونه و ترمونه، په یرمونه او ترمونه کې، و ترمینه او دارنګې په ترمینه کې به قاعده مذکوره د ذکر شوې قاعدې د وجې نه حذف شوه، دغه یا چې دی حذف کړی شوله. په یرمونه ترمونه کې څلورم جز لګېدلی د دې ید و یرمي قانون او ترمینه کې دوهم جز. باقی سیاق، باقی چې کومې صیغې د فعل مضارع معلوم دي چې څلور د تثنیې دي او دو صیغې د جمع مؤنث دي، نو دا په خپل اصل باندې دي، په دې کې څه تغییر او تبدیل نشته نه دی شوی. باقی سیاق، باقی صیغې د مضارع یعنی تثنیهها یعنی د تثنیې صیغې څلور واړه، و هر دو جمع مؤنث او دواړه صیغې د جمع مؤنث بار اصل آن چې شپږ صیغې ټولې جوړېږي په خپل اصل باندې دي. و صورت واحد مؤنث حاضر او شکل او صورت د واحد مؤنث حاضر صیغې بعد حذف یا د یا د حذف کولو نه وروستو مثل جمع مؤنث حاضر دا په شان د جمع مؤنث حاضر دی، یعنی جوړیږي د جمع مؤنث حاضر په شان شکل او صورت جوړیږي، یعنی ترمینه، لیکن د اصل په اعتبار سره په دواړو کې څه دی؟ فرق دی. مجهول یرما یرمیان یرمونه. اوم نمبر خبره څه په نن سبق کې؟ اوم نمبر خبره دا ذکر کېدله چې د رما یرمی د باب څخه به درته د فعل مضارع مجهول گردان ذکر کړي، نو دا اوم نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي. مجهول گردان د فعل مضارع مجهول مثبت یرما یرمیان یرمونه، ترما ترمیان یرمین، ترمونه ترمین، ترمین ارما نرما. اتم نمبر خبره او اخرنۍ خبره په نن سبق کې د دې فعل مضارع مجهول د صیغو تعلیلات ذکر کېدل، نو دا اتم نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي په دې عبارت سره تثنیهها و هر دو جمع مؤنث بر اصل است و در باقی صیغ یا بقاعده هفتم الف شده. علامه صاحب فرمای د دې مضارع مجهول چې کومې د تثنیې صیغې دي چې څلور صیغې دي او دارنګې صیغې د جمع مؤنث چې دوه صیغې دي، په دې شپږ صیغو کې چې دا ټول شپږ صیغې جوړیږي، په دې شپږ صیغو کې کومه قاعده او قانون نه دی لګېدلی، په دې کې څه تعلیل او اعلان نه دی شوی. او د دې شپږ صیغو نه چې علاوه کومې نورې صیغې دي په هغې ټولو کې د قال باع قانون لګېدلی دی. اول کوم قانون لګېدلی؟ د قال باع،
یعنی د مفرد لفظي چې کومې صیغې دي یرما ترما ارما نمرا دا د مفرد لفظي چې کومې 5 صیغې دي په دې کې په دې 5 واړو کې د قال باع قانون لګېدلی دی یرما اصل کې یرما یو ترما اصل کې ترما یو نو یا متحرک ما قبل مفتوح یا بدره په الف سره شوله او دارنګې په صیغو د جمع مذکر کې چې یرمونا او ترمونا په دې دوه صیغو کې هم همدقه قال باع قانون لګېدلی چې یرمونا اصل کې یرما یونه و او ترمونا اصل کې ترما یونه و نو په دې کې هم قال باع قانون لګېدلی یا متحرک و ما قبل مفتوح نو د قال باع قانون د وجې نه یا بدله په الف سره شوله خو بیا په دغې دوو صیغو کې دغه الف چې دی د اجتماع ساکنین د وجې نه څه دی حذف شوی دی اجتماع ساکنین راته د چا سره د واو سره نو په دې دوو صیغو کې د الف حذف شوی دی او د مفرد لفظي چې کومې صیغې دي په هغې کې د الف باقي پاتې دی او دارنګې د واحد مؤنث حاضر صیغه ترمینا نو په دې کې هم چې دی اول د قال باع قانون لګېدلی دی یا بدله شوله په الف سره چې یا بدله په الف سره شوله بیا اجتماع ساکنین راغی په منځ د الف او د یا کې نو بیا د اجتماع ساکنین د وجې نه چې دی په دې واحد مؤنث حاضر صیغه کې الف حذف شو نو ترمینا جوړ شو نو په مفردی لفظي صیغو کې چې دی کله قال باع قانون ولګي یرما ترما ارما نورما په دې کې چې دی بیا بل قانون نه لګي دغه الف په خپل حال باندې څه کېږي باقي پاتې کېږي او کله چې د جمع مذکر غایب او حاضر په صیغه کې قال باع قانون ولګي نو د هغې نه وروسته بیا د اجتماع ساکنین د وجې نه الف څه کېږي حذف کېږي او دارنګې په صیغه د واحد مؤنث حاضر صیغه کې هم د قال باع قانون د لګېدلو نه وروسته د اجتماع ساکنین د وجې نه د الف څه کېږي حذف کېږي نو دا اتم نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي تثنیه د دې فعل مضارع مجهول د تثنیې صیغې و هر دو جمع مؤنث او دواړه صیغې د جمع مؤنث بر اصل په خپل اصل باندې دي کم تغییر او تعلیل پکې نه دی شوی کم قانون پکې نه دی لګېدلی و در باقي سیاق او په باقي صیغو د فعل مضارع مجهول کې یا بقاعده هفتم یا دوم قانون د وجې نه الف شده بدله په الف سره شوله در مواقع اجتماع ساکنین په ځایونو د اجتماع ساکنین کې یعنې په کوم ځای کې چې اجتماع ساکنین راځي چې 3 صیغې دي یعنی یرمونا یعنی په یرمونا صیغه کې چې جمع مذکر غایب ده و ترمونا او په ترمونا صیغه کې چې دا جمع مذکر حاضر ده و ترمینا واحد مؤنث حاضر او په ترمینا واحد مؤنث حاضر کې حذف شو دا الف چې دی حذف شو دا الف څه شو حذف شو د اجتماع ساکنین د وجې نه او په کومې چې د مفرد لفظي صیغې دي په هغې کې الف باقي پاتې دی په هغې کې نه دی حذف شوی پوه شوي په سبق باندې نو دا نننی سبق چې مشتمل و په اته خبرو باندې اول نمبر خبره یې درته ذکر کړله د فعل ماضي معلوم گردان درما یرمي څخه دوهم نمبر خبره د دې ماضي معلوم د صیغو تعلیلات دریم نمبر خبره درما یرمي د باب څخه درته د فعل ماضي مجهول گردان ذکر کړه څلورم نمبر خبره د دې ماضي مجهول د جمع مذکر غایب چې رومو صیغه و د هغې تعلیل یې درته ذکر کړه پنځم نمبر خبره درما یرمي د باب څخه درته د فعل مضارع معلوم گردان ذکر کړه شپږم نمبر خبره د دې ماضي معلوم د صيغو تعلیلات درته ذکر کړه اووم نمبر خبره درما یرمي د باب څخه درته د فعل مضارع مجهول گردان ذکر کړه اتم نمبر خبره د دې مضارع مجهول د صيغو تعلیلات درته ذکر کړه